یو ورور سوال کړی چې د ډېر وخت نه زه داسې خوب وینم چې په دې خوب کې سورت مریم ویم نو چا راته دا ووي چې عایشه رضی الله عنها روایت دی چې څوک سورت مریم په خوب کې وایي نو الله به د ده سختې ختموي او دې به د پیغمبرانو سره د قیامت په ورځ راپاسي او دا قول د جعفر صادق رحمه الله هغه نه مو نقل دی آیا دا خبره صحیح ده او که نه الجواب د سورت مریم خاص فضیلت په صحیح حدیثونو کې نشته دا ساده خبره یاده کړئ د سورت مریم خاص فضیلت په سورتونو په صحیح حدیثونو کې نشته ثعلبي رحمه الله په تفسیر کې په خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده روایت یې راوړې وایي که وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې چا سوره مریم ووایي نو الله به ورله دومره نیکیانې ورکړي لکه څومره خلکو چې زکریا او یحیی او مریم او عیسی او موسی او هارون او ابراهیم اسحاق او یعقوب او اسماعیل علیهم السلام لکه څومره خلکو چې دوی ته رښتینې ویلي دي او څومره خلکو چې دوی ته دروغجن ویلي دي دوی په اندازه باندې به درته نیکیانې میلاویږي نو دا روایت چې کوم دی دا کوم چې ثعلبي راوړی دی دا خو منګړت دی سند ده منګړت دې ته وایي موضوع بالکل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې دروغ دي او دا کوم سوال چې کړی دی ورور چې زه په خوب کې وینم چې زه دا صورت ویم نو چا راته دا ووایي او مولوي صاحب چې دا حدیث کې داسې راځي چې دې سړي سختې به ختمېږي او دی به پیغمبرانو سره راپاسي نو دا بالکل باطل خبره ده دا خبره خو لا بیا منګړت روایت کې شته دا په دې منګړت کې هم نشته هېڅ اثر یې نشته نه د عایشې رضی الله عنها نه دا خبره ثابته ده او نه د جعفر صادق رحمه الله او نه د بل چا نه په سلفو کې دا ثابت نه مرفوعا او نه موقوفا دا بس تصوف والا ذکر کوي او بس شیعګانې ذکر کوي او تصوف والا په حدیثونو کې چې ډېر دروغ څوک بیانوي که نه او د پیغمبر په نوم یې حدیثونه جوړ کړي دي دا تصوف والی صوفیانو او بیا شیعګانو نو ځکه هغوی دا قسمه خبرې بیانوي بله خبره دا ده چې یو سړی سورت مریم وایي په خوب کې نو ثواب پرې میلاویږي تاسو وایئ نه میلاویږي د دې هېڅ فضیلت نشته انسان په هغه عمل باندې ورته ثواب میلاویږي چې هغه په ویښه وکړي د الله د رضا دپاره په خوب کې لګي سوره مریم وایي په دې خو د ثواب نه میلاویږي هله دا شتي او دا خبره صحیح ده چې یو سړی دا وایي چې دا ښکلی خوب دی یعنی په خوب کې سورت مریم تلاوت کول ښکلی خوب دی انشاءالله الله به دله خیر درکوي او دا قسمه خبرې صحیح ودغه روایت بیانول دا منګړت روایت دي والله اعلم